افغانستان زنده‌باد افغانستان زنده‌باد. سلامونه د بادام وطن چنل لیدونکو هر کله درته وایم موږ د داسې یو ځانګړي انسان سره ناست یو چې دی له افغانانو سره له افغانستان سره ډېره زیاته ځانګړې مینه لري. دی اصلا د سودان هیواد دی، اوسېږي فرانسه کې او ډېر ملګري به ورسره اشنا یي. اوس د ډېرې مینې له کبله چې یو کال کېږي دی کور ته نه تللی، سودان ته دی افغانستان ته راغلی. وګورم ده سره وغږېږم چې دی په دې افغانستان کې ملګرو ځمکه دردانۍ کړې ده، لا څه یې راته لري، څنګه وګرځېږي، چېرته لاړ سي، د چا فرهنګ ډېر مین ده په افغانستان کې، کوم خوراکونه یې ولیدل، کوم خوراکونه غواړي، په دې ورسره غږېږم. اسماعیل خانه ستړی مسې؟ سلام زه څنګه چل دی؟ بخیر کې لاره ده. ډېره مننه. اسماعیل څو ورځې دپاره افغانستان ته راغلی؟ او 15 ورځ. 15 ورځې. او ولې خپل وطن ته لاړې نه؟ او بس ولکن افغانستان ته راځم، افغانستان ګورم. افغانستان سره د مینه ده؟ مینه ده، ډېر مینه زیاته ده. مینه نه کوم دلته نه راغلی دی، بس مینه باندې دلته راغلی. ډېره مینه ده ځکه راغلی. افغانان در باندې ګران دي که نه؟ افغانستان در ګران یم، افغانان هم باندې ګران یو، زه هم افغانستان باندې ګران یم. هلته څوک درغلي میدان هوایي ته؟ میدان هوایي ته ډېر دی، نومونه نه راځي، ډېر د هلکان. ایرپورټ ته څوک درغلی و هلته چې کله ځان سره راواخیستی؟ اول جاوید ابراهیمي، راشد خان او خالد نجیب. دا جاوید ابراهیمي درغلی میدان هوایي ته؟ چکر مکر یې درکړه؟ چېرته راغلی اوس؟ اوس زموږ لکه ماشاءالله کورونه سره دی، لکه کونړ ته راغلی. دا د افغانستان فرهنګ باره کې راته ووایه څنګه ده؟ ډېر ښایسته ښکارم، زه ډېر مینه لرم، زموږ خپل شخصي مینه لرم. او شیشه ته ګورم کنه لکه تیکې سپین تیکې تور، لکه ماشاءالله ډېر مینه لرم. شیشه کې ورته ګورې نو خوند درکوي. د لباس جامو سره مینه لرې؟ ډېر مینه لرم، ډېر ښایسته ښکارم. کوم خوراکونه دې وکړل چې د نوي ولیدل؟ او روش مې ولیدلی دی، او کابل بالا مې ولیدلی دی، بارون شوربه ولیدلی دی، او ډېر ده. اثار دې چې ولید هغه داسې کنډه کونډې چې و جواری دې ولیدل؟ جواری یې پراته سره و ماشاءالله. نور به کوم ځایونه ته ځې؟ او ننګرهار ته را روان یم، او همیشه بهر ته بیتون من پیژنې، همیشه بهر ته انشاءالله. ننګرهار چې کوم ځای ته بیا ځې؟ ننګرهار ته ټول ننګرهار ته مونږ ګرځو، درې انشاءالله 3-4 ورځې ننګرهار ته تېر شو انشاءالله. وروسته کابل ته مونږ ځو، کابل نه وروسته انشاءالله او لوګر ته ځو. لوګر کې څه شی کوې؟ لوګر ته زه کوم هاشم ګورم، هاشم لوګری. هاشم لوګری ګورې؟ ابراهیمي صاحب سره څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله. لولو هغه ملګري لالا ورته وایي، ته لولو ورته وایي که نه؟ مینه یې درکړه که نه؟ مینه محبت درکړه. یوه یادونه کول غواړم. اوس ابراهیمي صاحب دا خبره جوته کړه چې دی هلته په فرانسه کې و، له دې مسافر نه 15 یورو راغونډولې افغانستان ته رالېږلې او دلته غریب او ناچارو ته ورکولې. ابراهیمي صاحب اوس دا خبره وکړه، تر اوسه پورې اسماعیل دا خبره نه وه کړې. د افغانستان په خلکو د زړه زیات بدېږي او ډېر زیات بدېږي اوس، بس لکه ماشاءالله تیل میلمانه کې ډېر زره ګرانه، ټول افغانانو زره ته ګرانه ده ماشاءالله، ډېر ګرانه. الله نور ما انشاءالله ایمان ته کېږي ټول افغانانو ته انشاءالله. سبحان الله. دوی در باندې ګران دي افغانان؟ او دا پښتو دې څنګه زده کړه هلته؟ پښتو دلته بس انډیوالانو سره زده کړی دی، کار سره او لکین او مېلمه او یو ځای اوسېدلو ده، اوس دلته ژوند کلاره اوس زده کړلی ده ماشاءالله. څو کالو کې د پښتو ژبه زده کړه؟ پښتو 2 کاله، یو کال کې خبر شروع کړی دی، بس یو کال کې خبرې شروع کړې؟ پوهېږم لکه خبره نه راځي، لکه اوس ماشاءالله روانې خبرې کولی سې. او بل څوک چې خبرې کوي ښه پوره پرې پوهېږي نو؟ پوهېږم، سل بسل. او ډېر ښه. او نور خو عربي خبرې کوې که نه؟ عربي خبره کوم، فرانسوي ژبه خبره کوم، فرانسوي، عربي، انګلیسي، پښتو، څلور ژبې دې زده کړې دي؟ ټول ژبکونه ده که نه، او پښتو ژبه ډېر ښه دی، څه خواږه دې پکې ولیدل پښتو کې؟ پښتو کې ګپ که ډېر ښه دی، ډېر ګپ پکې لګېږي، خلک یې خاندي، مینه محبت کوي. دلته دا خلک ولیدل دغه ډوډۍ سیستم یې څنګه ده چې یو ځای کښېني ډوډۍ یو ځای خوري، دا څنګه ده؟ بس دلته لکه افغانستان او سودان ټول مسلمان یو شی دی. موږ ملته ورکونه ده لکه پلار سره انډیوالان سره 15 نفر یو ځای به نخورو، او دلته افغانستان او لکه افغانستان سودان کې فرق نشته دی، دا کار روری او تور ماشاءالله روری عبارت ده، واړه او زاړه ټول یو دسترخوان ته کښېني، یو ځای کښېني. لکه افغانستان ماشاءالله هر ورځ لکه اختر ورځ تیریږي قسم ماشاءالله. هر ورځ دومره تم په خوشاله لګي، هر ورځ ډیر خوشاله یم. ماشومان ما ولیدل ډېره مینه ورسره کوي، دې وجه راته ووایه.
ماشومان د لکه زره په شي نشته ماشومان زړونه پاک دي زړه پاک دي ماشومان ډیر خوږ دي تا باندې ګران دي ډیر ګران دي شخصي ژوند دره کې پوښتنه درنه کوم خبره دی واده کړی نه واده کړی بس دعاګان کو ان شاء الله راځي ان شاء الله د ورس واده کوي ان شاء الله حال سودان کې کې ان شاء الله سودان کوم بیا موږ ابراهیمي صاحب د ملګری غواړي که موږ دعوت کوي بیا هلته او ان شاء الله دراشه ته موږ سره راش وس موږ سره ګرځو دلته خو یو ځای ګرځو ځان سره امپوزي او چرته فرانس کې نه سودان ته سودان ته بیا استاد دروازه خلاص دي ټول افغانانو ته ټول مسلمانانو ته هر شي راځي کنه کله دروازه خلاص دي انده بیا چکر مکر موږ ته راکوي چکر مکر ورکوم ان شاء الله ته هلته ډیر ګرم دی شپې 50 ډیر ګرم دی دلته سودان کې نو لکه اور د اور موږ زور نه لرو د هلته سودان د سپین دی هلته تل کنه یو جمعه کې ورسته لکه تیک تور پادرنګ راځي کنه یو جمعه کې زه تورېږم بیا هلته او ډیر ګرم دی ګرمي دلته او زه سره کوم د اوس تور یم که دلته نه ماشاء الله خسته دی ماشاء الله شسته دی که د دما نوم چې ده امزي احمدزی ډېر ښه فکر دی ماشاءالله نور کوم ملګري سفر کې در سره دي ابراهیمي صاحب دا خالد دا بل څوک دا مشر راشد در باندې ګران ده که نه زمری دی لکه زمری ده که نه اوهو دا څوک راغی دا ابراهیم دی لولو لولو راغی ډېر باندې ګران دی ماشاءالله دا ماته ډېر ګران دی اسماعیل راغلی دی کونړ ته تاسو مرکه وه او ډېر ښه روانې زه مهرباني وکړه بس چې روان یې نو زه لاړم نه ډېر ښه روانې ستا دا ځکه نه زما چیرې ځې دا تل ځکه زما لولو الله ژوندی لره ما هغه جریان څه نه څه ورته وویلې ډېرې خوږې خبرې یې وکړې چې دا مرسته یې راغونډوله خپله یې ووایه ابراهیمي صاحب ملګرو ته دا خو داسې و چې یوه ورځ ما ته محسن دوی یو چا زنګ وکړلو ما ویلې بعض افغانان چې اروپا کې ژوند کړي بیا دوی هغه پښتو کله کله متاسفانه د یاده وتلې بیا یې زنګ راته وکړل چې زه غواړم پیسې ټولې کړم 10 روپۍ 15 روپۍ او افغانانو ته کومک وکړم بیا محسن ورور د خدای مل شي هغه د موږ تاسو افغان د فرانسه کې 2 سره په یو اتاق کې و د همغه وخت نه ما د مینه پیدا شوه یوه ورځ د ما یوه وړه ورېره ده زهرا نومېده ویډیو کال کړی ما چې ورته وښوده چې سړي صورت شروع کړلو صورت یې پرې ویلو چوف یې کړلو چې دا په سترګو نه شي نو ده به په 15 روپۍ 10 یورو ټولولې د افغانانو نه په دوکان به ګرځېدلو نو چې دا کله 15 زره افغانۍ شوې ما ته به یې ویلې چې ابراهیمي هغه وخت لالا نه ویل اوس نو لالا بس افغانانو ډېر ښه دی مېلمانه لکه موسم او قسمت اتاوسه دا د مېلمانه ده دلته کله جندر تلو بزور انسانیت سره واخلمه بزور اخلمه مشکل نشته بزور یې مخلم په انسانیت یې ترې نه لکه انډیوالان نو ده به پیسې رالېږلې بیا به یې ما ته راولېږلې بیا پکتیکا کې چې هغه شوې وې بیا اغلبا 2 زره افغان څومره پیسې وې والله وروره داسې ډېرې پیسې وې داسې مکه اوس زه اجر واخلمه بس سبحان الله اجر کې سید زه وایم بیا اسماعیل کله چې افغانستان ته راتله یو بل تورپوستی ورور هم راغلی و نو دی انشاءالله افغانستان درځم زه دومره ورته خوشحاله وم چې اسماعیل راغلی نن الحمدلله راغلی دی څو پیغامه دلته دي یو دا چې خپل ژبې ته قدر ورکړي اسماعیل تورپوستی ورور راځي پښتو زده کوي او ما او تا بعض افغانان په پښتو باندې حتی شرمېږي خارج ته لاړ شي دوی ما ته زنګ وکړي دی ته پښتو خبرې نه ورځي پښتو زده کړه او بل د په ده کې یوازینی شی چې د ما ډېر خوښېږي تقوا دغه اوس موږ تاسو چې راتلو چې ګوره کونډې یتیمان قرآن شریف آیت دې وویلې تا ویلې چې یتیمانو مورد کې چې کوم آیت و ولا یتیم فلا تقهر فاما بنعمة ربک فحدث یتیم ته قهر مه کوه او حدث کله او ما ته ویلې چې په دفتر کې هم د خبره راته چې ګوره یتیم ته کله قهر نه شي د ما د یوه رشته ده هغه په ټوله دنیا کې یوه ده لا اله الا الله محمد رسول الله او خدای دې د دنیا داسې ښکلی ګلزار کړي چې نه څوک په عذاب کړي نه څوک چاته بد رد ووایي نه څوک چاته بده خبره وکړي دا دنیا د مینې دپاره کمه ده سبا ولرځ به ټول مړه وو زه وایم چې سړی په دې دنیا کې خوښه وي او چا درنه پوښتنه نه کوي چې ته چیرې روان یې راځئ مینه وکړو په افغانانو باندې مې غږ دی چې قرآن ته وګوره دغه مور ډېر خوږ نوم دی زه کله کله په سوشل میډیا کې ګورم راشي د خلکو خور او مور یادویه بد رد ورته وایي ولې ظالمانو دغه مور چې جار او قربان تا ته وایي ته راشي په کور کې ناسته ده بد رد وایي اسماعیل نه زده کوه چې راغلی دی الله شاهد ده چې ما تر اوسه دی نه دی کتلی چې د بد خبر کړی بله ورځ مې ویلې ده ولې څوک کنځاوي کړي نو د اسماعیل دغه ځای ښایسته دی او مونږ جواد په سودان کې هر چاته کنځله نه کوم لکه انسان کې کنځله کله ده لکه شرم دی د کنځلې په ځای دې څه وکړي پرون ماته موټر کې ډېر جلاب خبره کړه د کنځلې په ځای دې وار پکې انسانان لکه وار دې پکې کنځل دی نه کوي بد کار دی انسان ته مونږ کنځله نه کوو
وهو چپلو وهو ما کنځل نه کوم سودان سپېړې وار به کوي او کنځل نه کوي. ابراهیم صاحب چیرته بوزي کوم ځای د نظر کې ورته نیولای دا د ملګرو ته وایا؟ اسماعیل خو چې د شپې ورځې په سر تاو کم کمه ده ځکه دی د ما سره په ډېر خیر کار کې شنه شوی. ټول هغه دوستانه ملګري چې موږ سره شریک یا تاسو ټول موږ سره په دې اجر او ثواب کې شریک یا کونړ ته راغللو. دلته سلو کورنیو ته توجیه لرم، بعضې نورو کونډې یتیمانو سره ګورم. د تلسیمیا نوم د خدای چې ما غلط نه وي د وینې سرطان دی دلته په حدود 100 نفرو کې د وینې کمښت سره مخامخ د وینې سرطان لري. په هغې بخش کې مو هم زړه دی. بعضې ومه زه شکر صوب خاطر هم راغلی یم چې انشاءالله دلته کارونه وشي. اسماعیل ورسره کونړ ته تاسو مینه د ستاسو ماشاءالله ډیر ښه دی او د یتیمانو برا د کومک د ډیر ګران ستاسو وطن کې خپل وطن ته کومک کې د فخر د ټول افغانانو د فخر د قسم ستاسو جوا عطا الله او نور ګورما سیلاب ټول ماشاءالله الله تعالی جنت ورکړي ان شاء الله ټول ان شاء الله. او څو خان وکي پرون لاړو دته یو پاج اخستلو. جالبه خبره ده پاج ورته اخستلو نو چې پاج مې ور وتړلم هغه نفر داسې ورته ګوره دکاندار ویزه ته دې پیسې نه اخلم. ما ولې وزه چې دای کله ګورم ماته بلال رضی الله عنه برایات سبحان الله څومره خوږه خبره ده. او خراشته دومره خوږ انسان ده دومره خوږ. ته ورته وای دا خوږ ولې زنه به یو ما شي خوري نه لکه چې خوري ته وای کنه ته ګولا خوري بل بادام خوروا بادام خورما بل پستا ها بل نه پستا نه دی خو پینې شي وای کنه پر دې کې پینې زوای پستا نه پستا افرین پښتو هم زده کړې کنه ډېره ښه زده کړې. بل شي خوري بل نوم دې انصار واخسته او جوار نه بل نوم کم یو کورت هم خورم وای څنګه خوږه ما د سودان خو یو غریب مملکت دی کنه. دی په فرانسه کې رستورانت لري دی وشینوار ما سره شریک دی. هغه دومره مخلص انسان ده چې حد نه لري. نو راځي مینه وکړو چکرې ووایو یو بل ته ښې خبرې وکړو د مینې خبرې وکړو بده خبرو د رنګ ورک شي مه یې کړې. اسماعیله نو افغانانو ته یوه خبره وکړم مسلمانان سره ورونه دي نه تور غواړي نه سپین غواړي. زموږ تاسو یوه اړیکه ده چې د وخت مې کلمه درته ویلې په هغې سره شریک یو. اسلام د مینې دین دی، اسلام د ورورګلوۍ دین دی. نو خدای دې وکړي چې په ټول افغانستان کې چکرې ووایو باوجود دې چې ژمی دی خو کونړ ډېر ښایسته دی. څومره ښایسته ده د لاس رسولي سره ماشاءالله ډېر. نو دا چې کله خبرې کوي ماته خوند راکوي. پکول یې ډېر ښایسته دی. دا پکول د کوم چې فرهنګ ده ما ته وطن د کونړ سټایل د پکول کونړ سټایل د پکول. نو دا جامې دې د کندهار سټایل ورته کړي دی را سټایل څادر دې ورته د بلوچ سټایل اخیسته یو کل هلکان کومنټونه بارون لیکل د جواد صادر چرته به د جواد صادر نه د جواد مشر ورور صادر ده دا ما وغه ورور سره هغه هم دور کړی. جالب دا و چې ابل ورته د کالی کړل نو دا وایي چې شوخ رنگونه ورته کوم چې دا رنگ انتخاب کو دا څه وایي ویزه تورم کالی سپین دي خبو ښکارېږو. اوس سار راته وایي و دا اوس راته په دې مرکه کې مو ویلې وایي چې کله عینې ته مخامخ شم کړه دومره ښایسته ښکاره مو وایي بیخي ماشاءالله ښایسته انسان کې ته ستا خپل ځان ته مینه لري کنه هر شي ښه دی او زه فخر لرم الحمدلله زه ښایسته یم او بخې جامو باندې لکه ماشاءالله لکه ګل سره یم لکه الله جامو سره بیخي ګل سوی ښایسته خو وي خو جامو سره بیخي نور رنګین سوی کنه ډېره ښه ده. بس خدای دې وکړه ته په دې وطن کې خپانه سي آرام اوسې خو ډېر د سړي سر راغلی زه نه خفه یم تاسو داسې بختونه که زه خفه کېږم خفه نه یم زه ګرځم زه خوشحاله یم افغانستان ګورم ولیدلم لکه سر مو پاک کې و ښه دی ماشاءالله زه ډېره خفه نه یم بس چې خوشحاله دار څه دی بیا ابراهیمي صاحب در سره ده دومره خوږې خبرې درته کوي دومره ساعت به یې تېر سي له خیره هشم لوګري ته حتمن بوځه بس هشم لوګري ته ځم هشم لوګري چې ورغلی څه ورته وایې بس ما سره خنده ویډیو جوړ کړه دغه بس خنده نور خبرې ونه هشم کله خنده قسم ټول هلکان خاندي ته وایه هغه مشهوره جمله کم یو سیده بیخي سیده دې صحیح ووایه که نه څه رقم ده واوس هلته ځو بس هغه سره جوړ کوم انشاءالله همدا خبره هلته ورسره کوم خرابېږي هغه موډ ډېره ښه ده. ابراهیمي صاحب څه پیغام لري بل پیغامونه خو مې ورم کړل بیا هم د ما پیغام به څه وي خو زه دا خبره کړم چې په افغانستان ډېر دردېدلی ډېر کړېدلی دی راځئ یو بل ته مینه ورکړو چې یو خارجه د یو بل مملکت یو مسلمان ورور راځي موږ سره مینه کړي باور په خدای وکړي افغانان بعضې عبادتونه پکې ډېر بد دي دوی مثلا د همسایه سره مرور وي ورسره خبرې نه کوي او حدیث شریف دی چې 3 ورځې تاسو د خپلو ملګرو نه خفه کېږئ راځئ د یو بل سره مینه وکړو د مینې خبرې وکړو د خوشحالۍ خبرې وکړو
او یو بل ته دا ووایه چې زما د سترګو شین یې زما د سترګو شین یې او مینه دې و د بل سره وکړم. خدای دې موږ تاسو لکه څنګه چې نن دلته سره یو ځای په غي دنیا کې په جنت کې سره یو ځای. امين. ما یو بل ویډیو کې ویلی و چې په جنت کې ناست وو د رسول الله مبارک همسایګان وو، د هغه خوانه حضرت عیسی علیه السلام راشي، حضرت موسی علیه السلام راشي، رسول الله مبارک ناست وي او مجلس ګرم وي او په منځ کې حضرت بلال وي، اسماعیل وي، بادام وي، زه هم دغه ټول نور د سن الله مو دې نصیب وکړي. وبس ټول افغانانو ته وایم کن خارج کې وسیږي څوک بس یتیمانو ته لکه کومک او دسو لکه جواد ابراهیمی او عطا الله او سلاب سره او کوشش کا او دس ماشاءالله ډیر کارګر دی وطن کې قسم وطن کې خوشاله باندې ګرځي او خوشاله باندې کومک کوي ډیر خدای کنه ډیر قدر ټول سره مینا کوي کنه او شیر رابطه راغلي دي. تاسو خبرې خلاصې دي که بس بنداره برنامه دومره خپل پروګرام ته ورزو. ډیره مننه چې را سره وای دوه خواږه د سودان اصلي اوسیدونکی فعلي اوس په فرانسه کې اوسېږي خو ډیره مینه د افغانانو سره ده. په همدې اساس د ابراهیمي صاحب بیا خاص مېلمه ده د په قربتو مشرتوب مونږ راغلي یو کونړ ته د سره مو چکر او بندار وکړه. په دې اړه د اسماعیل خبرې او کیسې مو اورېدلې وي، ډېرو ملګرو یې پوښتنه کړې او د ابراهیمي صاحب د غوره پیغامونه مو اخیستي وي. مننه چې را سره وئ. افغانستان زنده‌باد. افغانستان زنده‌باد. اسماعیل خان راغلی افغانستان ته بیا د مېلمه پالنې او د فرهنګ کور د علم او ادب کور کونړ ته راغلی ده. ډېر ښه ساعت یې ماشاءالله تېر سو. دا وګوره کونړ دغه مشران او کشران ملګري ټول ورنه تاو دي، ډېر عزت یې ورته ورکړه او په دې هیله چې دی ښې خاطرې له افغانستانه ویسي او تر ډېره پورې دوی د وطن چې کوم دی اصلي سودان اوسېدونکی ده او دی په فرانسه کې اوس اوسېږي د 8 کاله کېږي. ډېر فرهنګ د افغانستان سره برابر ده، د خوراکونو باره کې دغه د نزاکتونو باره کې. تاسو دغه څوک چې د کنځلې کوي یو بل ته که نه احوال کوئ وایي څپېړې وار به کوو خو کنځل چاته نه کوو که نه. موږ کنځلې نه کوو خو الله که لیدلې دې نه دي چا کې ځکه چې موږ دغه ایمان بایللی ده ډېر لږ کنځا کوو موږ ډېرې نه کوو. خدای دې وکړي دی خوشحاله اوسېږي ته به چکر انشاءالله ملګري مو ورکوي. ډېر هر ځای کې ملګري قدر عزت کوي ماشاءالله. زموږ ټولنې خلک فعال دي او د میلمه ځانګړی قدر کوي ځکه دی په دې دومره ځایونو کې چې د فرانسې غوندې هېواد نه راځي افغانستان ته. هغه ټولنیز رسنیو کې تاسو کتلی چې تر ډېره پورې دی د افغانستان او افغانانو سره په ځانګړې توګه پښتنو سره دی مینه وړاندې کوي. هغه د مینې ښه ثبوت دا ده چې دی پښتو ژبه روانې خبرې کولی سي. که څه هم دی وایي چې اوله کې راته سخته وه خو د پښتنو د ګپ شپ د وجې نه ما دا پښتو زده کړه. اوس یو ځان دپاره ژبه ګرځولې چې
د پر رواني خبرې کوي او دوامدار په غديږي څو ورځې وطن کې د سره ان شاء الله 15 ورځې دا اروپאי هیوادونو کې رخصت دل په سختۍ باندې به چې دایمي قرارداد په کار کې هغه نشي کولای د یو کار چې سودان ته نه تللی مګر دغه 15 ورځې رخصت کې افغانستان ته راغلی دا یو ځانګړې مینه ده نو ان شاء الله ښې خاطرې به وړي اشم لوګری ته به بوزو شنواري کړی ته به بوزو روش ته به بوز چکرې به ورته ورکو ها لس ولایتونو ولس ولایتونو ته زما دا یو د خوراغی ننګرهار په لار کې و د لغمان هم څوري د خودی ته به خبره پکې وګرځو اشم لوګری ډېر لوی ارمان د سره وګوري ځکه هغه سره غواړي چې ورته وایي چې صحیح ده بیخي صحیح ده یندې لپاره ورسي پیسې ورسره کینم خرید راته وخاندي ان شاء الله به خوشاله افغانستان ازي او دوی به آرامي او موږ هم غواړو چې خلاص مینه ورته ورکو ډېر مننه چې را سره وي